أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې په انسرټ مینو کې بعد ایلسټریشن بخش ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. اول په ایلسټریشن کې اول موږ سره دا پیکچر. د دې لارې نه موږ کولی شو خپلې مایکروسافټ اکسل صفحې ته یو عکس راولو. دلته چې موږ په پیکچر باندې کلیک کو، هر ځای کې چې موږ عکس ثبت کړی وي د دې لارې نه کولی شو هغه را اوپن کو. هغې باندې به کلیک کوئ، انزرټ سي وکئ، نو تاسو ته هغه عکس راسي. موږ د هغه لارې نه کولی شو دلته په انزرټ مینو کې پیکچر له دې لارې نه کولی شو چې موږ په خپل کمپیوټر کې یو کمپیوټر هغه راسره وي یو عکس غواړو هغه د مایکروسافټ اکسل صفحې ته راواخلو، موږ بیا د پیکچر لار نه کولی شو. او د خپله اوس پیکچر دا ځان ته د فارمات مینو هم لري، نو دغه به هم وایو. ریموو باکګراوند غواړې دغه د شا باکګراوند د تا نه یې په کار غواړې هغه تر ریموو کړي یا ایسته کړې، نو ته به په ریموو باکګراوند باندې کلیک کوې. اول موږ سره ده مارک ایریا سټیک ټو کیپ. هغه جیان ته اوس په نښه کوې یا مارک کوې چې د تا په کار دي. نو ته به راځې دلته په دې باندې کلیک کې دغسې پنسل غوندې علامه به راځي، هر جیان چې د تا په کار وي د هغه شاوخوا به دغسې کوې. او بل موږ سره ده مارک ایریاز ټو ریموو. هغه جیان ته اوس په نښه کوې چې د تا نه یې په کار، ته غواړې له منځه دې لاړ شي، نو ته به مارک ایریاز ټو ریموو باندې به کلیک کوې. لکه مثالا ما دغه ځای نه ده په کار. او ډیلیټ مارک که د غواړې دا مارک ډیلیټ کړې، نو بیا د ډیلیټ لار نه کولی شې. لکه مثالا داسې تا راوستل مارک وګوره اوس هغه د پنسل علامه نه راځي، اوس نسو کولی شې نه یې کیپ کو یا یې ریموو کو. ګوره که غواړو بیا راځو، ګوره د ډیلیټ ته پې کلیک وکړو، ګوره بېرته راغی. او ډسکیډ آل چینجز هغه کوم تغیرات چې تا کې راوستلی دي د دې خوښ نه دي، غواړې خپل عکس بېرته عادي حالت ته بوځې، نو ته د ډسکیډ لار نه کولی شې. ګوره بېرته عادي حالت ته لاړه. اول کیپ چینجز په دغه ځای کې د تاسې کوم تغیرات راوستلی دي غواړې هغه تغیرات د تا ته کیپ کي، یعنې په کار دي یا همغسې کوم دی، نو ته به راځې کیپ چینجز به کلیک کوې. ګوره هغه ترنه ریموو سول، مګر چینجز کوم تغیرات راوستلي ول هغه یې کیپ کړل. دا وولو موږ سره ریموو باکګراوند. او کوریکشن له دې لارې نه کولی شې، لکه مثالا رڼا یې تیزه وي پیکه وي، ګوره دغسې ورکې داسې وي، داسې کوم رنګ رڼا لکه تیزه وي که پیکه وي. ګوره دا څومره پیکه ده، ګوره دا څومره تیز ده. او کلر دې لارې نه کولی شې، لکه مثالا کوم رنګ وي، شین وي، سور وي، زیړ وي، مختلف رنګونه دي. له دې لارې نه موږ کولی شو یو دانه ورکړو. او بل موږ سره د آرټس افیکټ، لکه دلته موږ سره کولی شو لکه مثالا د رسامي په شکل کله مختلف افیکټسونه دي چې کولی شو پرې عملي کړو. دغسې وي داسې وګوره لکه آرټ غونته، هنري غونته. دې لارې نه کولی شو یو دانه پرې عملي کړو، لکه مثالا دغه یا وګوره داسې څو. او بل موږ سره دا کمپریس له دې لارې نه کولی شو، لکه مثالا دلته ستاسې دلته پرې راڅرته کوي، لکه ډاکومنټ کې دا بیا کولی شئ لکه مثالا کمپریس، یعنې کولی شئ د دغې سایز غټ کړئ، لکه ریسایز غونته یې کړئ. دلته ګوره بیا ټارګ او په دلته یې ورته انتخابوئ، سایز یې غټ کړئ. او چینج پیکچر غواړئ دغه عکس یې راوستلی ده، تاسې دغه په ځای بل عکس راولئ، نو تاسې بیا د چینج پیکچر لار نه کولی شئ. هر کله چې تاسې په چینج پیکچر باندې کلیک کړئ دغه راځي. فرام فایل چېرې تاسې کمپیوټر نه یو عکس راخلئ، نو په فایل باندې به کلیک کوئ. که غواړئ تاسو د انټرنیټ صفحې نه راواخلئ، لکه ګوګل نه، برینګ، دلته بیا سرچ کې کوئ. که تاسو ډرایو کې ثبت کړي وي بیا هغه لار نه هم کولی شئ دا را اوپن کړئ. او ریسیټ پیکچر ته په هغه ځای کې موږ غواړو په دغه عکس کې تغیرات راوستل غواړو،
دلته موږ دغه رنګ دغسې ورکړو، دلته موږ دغه رنګ ورکړو. غواړو بېرته د عادي حالت ته بوځو، څه چې موږ را اپلوډ کړی وو. موږ به ریسیټ پکچر باندې کلیک کوو. Here, these are yours. We only get one small one. We only got small ones. Thanks. Big ones are for you. نو بیا ته د ریسیټ لار نه کولی سې. ریسیټ پکچر غواړې د تا تغیرات عکس داسې بل راوستلی د غواړې هغه کې، لکه مثلا موږ د دغه په ځای یو بل عکس راواخلو، یعنې غواړئ لکه مثلا هغه عکس تاسې هغه کوئ ډیلیټ کړئ، هغه کوئ بېرته دا راولئ، نو تاسې به ریسیټ باندې کلیک کوئ. او سایز پکچر سایز که دغه سایز مو غټ کړی وي، که غواړئ هغه بېرته عادي حالت ته بوځئ، نو تاسې به دلته فارمټ ته راځئ. دلته به ریسیټ پکچر اینډ سایز، او دلته موږ سره د دغې عکس مختلف سټایلونه یا فارمټونه دي لیدلی. نو کولی سو لکه مثلا وګوره دغسې دي، لکه مثلا ما دغه یو پکار ده، وګوره څومره ښه ښکاري. موږ کولی سو خپل عکس باندې دغه عملي کړو. دلته تاسې په دغه باندې مور باندې چې کلیک کوئ، دلته لکه نور هم شته دغسې وي، داسې لکه مثلا دغه یو پاسې لاړ سو، وګوره دا موږ پې عملي کړو. دا ول موږ سره پکچر سټایل او د دغې اوس پسې راسو، لکه مثلا دغه به بېرته دغسې کوو. اوس د دغې بورډر دغه د چا چوکاټ یې اوس هغه ته اوس کوئ، دغسې وي لکه پرپل وي. که چېرې موږ دلته راسو، دلته موږ لږ ذره دا غټ کړو چې سم صحیح ښکاره راسي. وګوره دغسې غواړو سور وي، وګوره سور سو. د دې نه کولی سو لکه مثلا موږ یو خپله بورډر ته رنګ ورکړو، دغسې رنګ وي. لکه کولی سو نو آوټلاین بیخي آوټلاین نه وي. مور کلرز غواړئ تا نور رنګونه دې پکار وي، مور کلرز لار نه کولی سې. وایي دغه د چوکاټ آوټلاین ډبل والی څومره وي، دا شی غواړئ کولی سئ دغه د آوټلاین په ځای نقطې هم راولئ. ګوره دغه ګوره د آوټلاین په ځای نقطې راغلې، دغه سیده خاصې ده د هغې په ځای دغه نقطې راغلې. او پکچر افیکټس لیدلی نه کولی سو، لکه مثلا په خپل پکچر باندې افیکټس عملي کړو، لکه مثلا شاډو وي، شاته یې سوری وي، دغه پې عملي کړو. که مثلا تاسې غواړئ لکه شاډو لاندې ګوره سوری وي، دغسې ورته انتخاب کړو ورته دا یو. تاسې راسئ لاندې بیا رڼا راځي، لکه مثلا تاسې غواړئ چې بودي تاته ښکاره سي، له څو غواګانو نه دغسې مختلف دي. کولی سئ لکه ترې بودي دغسې وګوره څه هلته څو لکه داسې غونته څو کولی سئ لکه مثلا یو بل پې هم عملي کړئ. دلته 3D ګوره دلته مختلف دي پې عملي کړو، لکه مثلا دغه یو وګوره څومره ښه ښکاري. او دا موږ سره د پکچر لیاوټ، او بل موږ سره د پکچر د افیکټس اوس به راسو. دلته موږ کولی سو لکه مثلا لیاوټ ورکړو، لکه مثلا دغه لیاوټ ورکړمه، دغه کې اوس زه لیکمه د دغه نوم چې د دغسې ورکوو. لکه کولی سئ لکه لیاوټ ورته ورکړئ، دغه د خپله پکچر چې دغه فارمټس ده دلته لیاوټ دغه د عکس. دلته به راسو انزرټ منو ته، دغه دواړه عکسونه اوس موږ راوستلی دي. موږ غواړو دغه یو مخې ته راولو، دغه شاته نایسې ده، لکه مثلا په دغه کې لږ تغیرات راولو چې سم ښکار راسي. دارنګ غواړو موږ دغه یو مخ ته راولو، نو موږ به راځو دلته فارمټ ته، دلته به په برینګ فورورډ باندې کلیک کوو. داسې کولی سئ لکه مثلا دغه تاسې لیک کړی وي، تاسې بیا کولی سئ برینګ فورورډ غواړئ تاسې مخ ته راولئ، د برینګ فورورډ لار نه کولی سئ. او بل موږ سره ده دلته راسو سین باغ غواړئ دغه شاته ولیکئ، سین باغ چې ګوره شاته راغی، دا بل اوس اوله نایس و. سین باغ لکه سین ټو باک، لکه مثلا تاسو سره 5 دانې دي، تاسې په سین باک باندې کلیک کوئ باکورډ یا واره شاته د چیرې تاسې په سین باک باندې کلیک کوئ، همدغه هر یو عکس تاسې هغه کړی وي سلې کړی وي هغه اخیري کیږي. او بل موږ سره دلته سلیکشن پین ده، لکه موږ ګوره هغه 8 ډیاګرامس لرو، 9 پکچر لرو، شو آل ټول ته ښکاره کړي، هاید آل ټول ته پټ کړي. ګوره ټول پټ اوس ګوره نه ښکاري. دا ول موږ سره سلیکشن پن او الان له دې لانه کولی سئ لکه مثلا الان لیفت لکه چیرې دا موږ
ډیلیټ کړو. اوس راسو لکه دلته فارمټ ته الاین کړو، لکه مثلا چاپې خوا کې وي سنټر کو مابینځ کې. او بل موږ سره دا چیرې لکه مثلا په دغه چې کې موږ چې دا دوه عکسونه راوستلې غواړو دغه یو ګروپ کړو، یو دانه ګروپ تر جوړ کړو. موږ به راځو دلته فارمټ ته، دواړه به سلیکټوئ، په ګروپ باندې به کلیک کوئ. وګوره یو چې یو جي ته وړئ بل هم سره ځي، ځکه چې دواړه لکه لینک د ګروپ غونته دي. یو ته لکه مثلا تاسې بورډر رنګ ورکوئ، ګوره بل ته بیا هم ورکول کېږي. لکه مثلا بیا موږ اوس بیرته هغه کړل ان ګروپ کړل، چېرې راسو دلته ګروپ. لکه مثلا په یو جي کې لکه سایز یې غټوو، لکه بیا دې دواړه یو ځای غټېږي، ځکه چې موږ دواړه لکه ګروپ کړي غونته دي. او روټیل درنه کولای شي، لکه مثلا ته تاو کې، لکه مثلا ته غواړې چاپې خوا ته لږ ذره تاو سي، یا یې خوا ته ګوره داسې تاو سو، دغه داسې راولو. ګوره غواړه لکه مثلا زه غواړم دا عمودي او پښې هورزانټال ورټیکال ګوره داسې وي، دغسې ګوره داسې هغه کمه ګوره داسې تاو سو لکه روټیل. او بل موږ سره دا کراپ له دې لارې نه کولی شو، لکه مثلا هغه جنس چې موږ نه یو په کار غواړو کراپ یا قطع یې کړو، موږ بیا د کراپ لار نه کولی شو. وګورئ اوس راسو دلته فارمټ ته کراپ، کراپ باندې کلیک کوئ. اوس هغه جنس چې تا نه یې په کار هغه ورکوي، لکه مثلا ما دغه پلاس دومره ځای نه ده په کار، ته نه دغه ځای مې په کار ده. نو زه راځم کراپ باندې کلیک کوم، ګوره هغه ځای مې ترې نه ریموف کړل، هغه ځای چې ما نه هغه کړی کراپ کړی هغه ماته پاتې سو. نو دې لارې نه کولی شئ کراپ یا قطع کړې. او له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا ته عمودي او افقي سایز غټ او وړوکی کړې. وګوره عمودي او افقي سایز یې غټېږي. دا اول موږ سره د پکچر د فارمټ مینو. او بل موږ سره دا په انسرټ مینو کې آنلاین پکچر، لکه مثلا تاسو په خپل کمپیوټر کې یو عکس نه لرئ یا له خپل کمپیوټر نه اخلئ، تاسو کولی شئ دلته په ګوګل کې هم ورته سرچ کړئ. لکه مثلا تاسو ورته هر څه لیکئ تاسو ته راولي. ګوره هر چا عکسونه چې هغه کوي دلته کولی شئ هغه را انسرټ کړئ، هر یو باندې کلیک کړئ، بیا په انسرټ باندې کلیک کړئ، نو بیا هغه خپلې صفحې ته راځي. ګوره دغه ده راغله. دې رانه کولی چې موږ خپلې صفحې ته د انټرنیټ یا د انلاین نه عکس راواخلو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښ شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ، تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. والسلام. پاتې نسي. والسلام.